څنګه چې تاسو اطلاع لرئ د جناب والي صاحب په هدایت باندې او د ښاري نظم کمیسیون همدارنګه هغه کمیټې چې د کورونا وایرس مخنیوي باندې ایجاد شوي دي د هغې د جملې څخه د ښاري نظم کمیټه او د بازار د قرنطین کمیټه ده چې موږ تقریبا د 20 ورځې راهیسې بازار اول پړاو لږ سست او دوم پړاو ډېر 100% قرنطین کړی ده. 100% دکانونه د خوراکي توکي دکانونه د خلکو په مخ خوشي دي، خلک کولی شي خپل خوراکي توکي وپلوري. هغې نه علاوه موږ د دواپاشي برنامه هم شروع کړې ده چې دا دومه لړۍ ده. اول ځل دپاره ټول بازار موږ دواپاشي کوو، دا دوم ځل ده چې موږ بازار کې لګیا یو دواپاشي کوو. د دریم ځل څلورم ځل دپاره هم همداسې دا لړۍ به دوام لري. همدارنګه په مساجدو کې دولتي ادارو کې دا لړۍ روانه ده. د بازار قرنطین مطلق قرنطین ده، د خلکو مخکې بازار تړل شوی ده، دکانونه تړل شوي دي او ما مخکې عرض وکړو چې صرف خوراکي توکي دي. زموږ کمیسیون ښاري نظم کمیسیون چې تاسو یې ګوري ترافیک دي، اوضاع ده او امنیتي ملي دي، همدارنګه اردو ده، ملي امنیت او ګارنیزون ځواکونه دي. په دې کې ټول اوږه په اوږه موږ سره همکاره دي او موږ کاري ساعت د 6 بجو نه د سهار شروع کېږي تقریبا د ماښام 6 بجو پورې. هیڅ نوع تخلف پکې نشته، هیڅ نوع سهلنګاري پکې نه کېږي. انشاءالله موږ د نورو هدایاتو ته هم آماده یو چې هر رقم د مقام څخه هدایت کېږي د قرنطین د دې وایرس د مخنیوي باندې موږ ورته حاضر یو. انشاءالله آینده به هم همدغسې تاسو نن وینئ داسې بازار ټول قرنطین ده، پاک ده. انشاءالله چې تر اخره پورې تر څو د دې وایرس مخنیوی کېږي او له منځه ځي، موږ به د دې خلکو په خدمت کې حاضر یو، همیشه به یو. د لغمان د ولسونو نه غوښتنه شوې چې تاسو سره په یو مسله چې زمونږ ډېر ورسره مشکلاتو سره دستو پاچوي هغه د خلکو عدم توجه د دې وایرس ته ده. دې وایرس ته خلک توجه نه کوي او د دې مخنیوي په خاطر باندې موږ سره همکاري نه کوي. موږ ګڼه ګوڼه د بازار ټول هټۍ بند دي، مارکیټونه بند دي، اما یګانه ستونزه چې موږ ته ایجاده شوې ده د خلکو ګڼه ګوڼه ده. خلک د سیل دپاره بازار ته راځي، خلک د تفریح دپاره بازار ته راځي. موږ عامه پوهاوی دا 20 ورځې راهیسې علاوه د چې قرنطین کوو عامه پوهاوی هم کوو، اما خلکو توجه نه کوي. د خلکو څخه هیله همدا ده چې خپل کورو کې کینی، خپل ماشومان د کورو کې وساتي، بازار خپل توکي د 10-15 ورځې دپاره د بازار را وپلوري، په کور کې د کینی. هیله به همدا ده چې بیرون ونه وځي، بازارو ته را نه شي. بازار قرنطین ده. مننه. خیر.